ما تر ورکته عمران کوزه تصویر لګېدلی ده. عمران نومیږي، والد بشیر احمد له کوټکاټ کلي نه په 2015 کې دا 7 کاله کېږي لا تر اوسه پورې دی لا پاته ده چې چا چرګه ورکه سي هغې 2-3 ورځې بعده پاته ولګېږي. ایماز باندې سړی ورکته لا تر اوسه پورې پاته نشته. که دا مسلماني یا دا سړیتوب وي دا خو ډېره ګرانه باندې خبره ده. حکومت ته 2 شعرونه وایي چې هسې هر سړي ته وایم چې ښه یم ګنې لویه الله ته پاته ده چې څه یم زوروره ننواتې درته راغلم دا چاړه دا کفن ده او دا زه یم خواست درته کوم منت درته کوم چې موږ ته خپل سړی راکړو. که چېرې دا ګنهګار یي خو قانون چې وایي هغه سزا ورکړو، که ګنهګار نه یي موږ ته خپل سړی سلامات راکړو. مننه. زه د جنایه باقي کلي سره تعلق لرم. ما مشر ورور چې کوم دا 2014 رمضان میاشت چې 25مه روژه وه چې دا ورک سره تر اوسه پرې چې پته نه لګېږي. د سبا مالي کالج ته راځي چې مازدیګر کله کالج نه چې پورته زه چې کله ګډېږم ما ته مور په ورشه ناسته وي. مور مې ورته وایي چې زمانه چې نغم چې پته نه لګېږي. زه ورته وایم چې ادې ما ته خو چې پته نه ولګېدل وایي چا خو به چې درته ویلي چې معلومات خو به نه کاره. ما ته تل دا پوښتنه نه کوي. 2014 نه وخت تر اوسه په دا باندې دا پوښتنه کوي. زه دا خواست کوم منت کوم چې موږ د خپل ورور آزاد کړي. ریاد کې او که جرم د هغه یې پې خواهی داسې وکړي چې سزا دې ورکړي لا د جج هغه ته پېښ کړي عدالت ته دې پېښ کړي. بس دا خواست کوم منت کوم چې ما د خپل ورور آزاد کړي. د مون نوم زبیر دی، د پلور نوم مې دریا خان دی. دا یې په جنت شي په زنده شي. په 2011 شي یا لا پته دی دی د دوبۍ نه راغلی و د ملک اتل ته تللی و دی د یخ ټیم نه لا پته دی د ده د مرګ د ژوند پته نه لګي. میش خالي دا اپیل کي چې که مړ وي ته پته روکه که ژوندی وي ته پیش که های کورټ ته سپریم کورټ ته. میش خالي بس دا اپیل کي نوره خبره نشته چې دی په 2011 شو ورته یا د مرګ ژوند پته نه لګي.